لعنتی خنزیر حرامي مولا را پازید او هغه ملام قرآن بدنامي، هغه ملام مدرسه بدنامي، د هغه ملا د لاسم جماعت بدنامي. نن هغه معاشره دې حد ته راورسېدله چې د الله رب العزت د قرآن د بدنامولو دپاره قسمه قسم حربي استعمالېدل شروع شوي او داسې حربي استعمالېدل شروع شوي چې لعنتي خنزیر حرامي مولا را پازید او هغه ملام قرآن بدنامي، هغه ملام مدرسه بدنامي، د هغه ملا د لاسم جماعت بدنامي. دومره رزیل او بېغیرته د مرتبې ته دا قوم لاړ ورسېد او د قوم هم دا حال دی. یاره بس مدرسو نه بچې قرار کې، قرآن نه بچې قرار کې د جرم خلاف را باس آواز اوچت کا. که دا ملا دی که دا عمي دی دا چې هر څوک دی چې ګناه کوي د الله رب العزت سره دشمني کوي غټ خنزیر دی نشته او چې بیا یو سړی د ملا په جامه کې کوي د مدرسې او د جماعت غوندې په پاک ځای کې کوي د قرآن په نوم باندې ورته خلک راټول شوي ورو دا کار کوي د ده نه بل طلاق بل خنزیر بل حرامي نشته دی. که د ده په مخ باندې ګیره ده که د ده خانه کعبې د خلاف د ځانله جامې جوړې کړي دي نو بیا هم د خنزیر نه پیدا دی. د ده په شان به بل حرامي زندیق او رزیل سړی بل نه په معاشره کې. خبره دا ده چې الله رب العزت په قرآن کې ارشاد فرمایلی دی کلاو په کلاو باندې چې ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها. ای بېغیرته قومه مخ د ځمکې مې د ګناهونو نه صفا کړ، د دې نه پس په دې ځمکه باندې فساد مه کوئ، د دې نه پس په دې مخ د ځمکه باندې زنا مه کوئ، غلا مه کوئ، ناحق قتل مه کوئ، بچه بازي مه کوئ. او که چېرته داس کوئ یې نو چې په هغې خلکو باندې کوم عذابونه راغلي دي د هغې خلکو د عذابونو نه به زر زر چنده سیوا په تاسو باندې الله رب العزت دا عذابونه راولي. نن څه چل دی تمانچه به په خېټه پورې تړلي هلکه څه کېږي دا زه د خپل عزت دپاره ګرځوم او ښځې به په ګوجوخان کې ګرځي. دا غیرت دی؟ ته ماته ته ووایه کوم عزت دپاره تا ته تمانچه په ملا پورې تړلې ده؟ ته ماته هغه عزت وښایه. ستا عزت خو تار تار پروت دی، زرې زرې پروت دی. تا د کوم عزت د بچ کېدو دپاره دا تمانچه تړلې ده؟ غم له به ځي میکاپ به شروع کي، زوی به یي ټیک ټاک میکاپونه به شروع کي، ځوان زلمی کس به او میکاپونه به شروع کي، د ځانه به یې ژړا جوړ کي. دا پلار ته تپوس نه کوي چې دا ولې کوي. بیا اخر کې راځي څه کوي تپوس وکړو دا ځان وژني، ځان وژني. قرآن به دې ورته ښودلی وی که نه، د الله دین به دې ورته ښودلی وی که نه، چېرته د غیرت درس خو به دې ورته ورکړی وی که نه چې په وخت د ورله د غیرت درس نه ورکاو، د قرآن درس دې نه ورکاو، د الله رب العزت تعلیمات دې نه ورکاو، خامخا به دې دا شی جوړېږي.